بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د پاک الله په نوم چې بخښونکی او مهربانه دی. اول زه ټول افغان ولس ته که هغه د دنیا په کوم هیواد کې هم مشته دي د لوی افغانستان د غورځنګ ګریټ افغانستان مومنټ ګام د اړخه د زړه د اخلاصه د مینې نه ډک سلامونه، پاکې هیلې او نیکې پیرزوینې وړاندې کوم. ګرانو وطنوالو، نن سبا د لوی اختر زبرګې ورځې شپې دي، خو خوله مې نه جوړېږي چې زه خپل ولس ته د اختر مبارکي ووایم. نن بیا د پاکستان فورس زموږ ماشومان، ښځې او نور وګړي په خپلو وینو کې ولمبول. نو زما نه به خفه کېږې نه، خو مبارکي درله نشم درکولی. البته پاک الله ته سوال کوم چې دغه شهیدانو له دې پاک الله جنت الفردوس ورکي، د هغوی کورنو ته دې د زړه صبر ورکي او ټپیانو له دې پاک الله ښه صحت او شفا ورکي. زه اوس خپلې نننۍ بیانیې ته راځم چې پاکستان د تاریخ قاتل اخرنۍ برخه ده. د پاکستان په درسي کتابونو کې چې د پاکستان دولتونو او تش په نوم تاریخ پوهانو په تاریخ کومې لوبې کړې دي، نو هغه ما کوشش کړی دی چې زه په پاکستان او د پاکستان په تاریخ پوهانو باندې لمن راواړوم. نن زما د هغې ویډیوز دویمه او اخرنۍ ویډیو ده. په کال 1901 کې د پاکستان د ماتېدلو تکراري او غلطې قصې او بیانونه د هر درسي کتاب د 5م ټولګي څخه تر 14م جماعت پورې څرګندېږي. د مشرقي پاکستان نه د بنګلادیش جوړېدو په باره کې دوی 3 دلیلونه ورکوي. دوی په دې درسي کتابونو کې لیکي چې د ختیځ یعنی مشرقي پاکستان د خلکو بدبختي داوا چې د اردو د ملي ژبې په توګه مخالفت کړی و. دویم دلیل، د ختیځ پاکستان هندوان پاکستان ته وفادار نه او هغوی بې کفایته وو. هغوی داخلي دښمنانو چې د هېواد پر وړاندې ستونزې جوړې کړې وې. دریم دلیل، هندوستان په ختیځ پاکستان کې د خپلو ایجنټانو له لارې ګنګوسې وغځولې. کله چې شرایط مناسب شو، نو هندوستان د څلورو خواو څخه په ختیځ پاکستان برید وکړو او د پاکستان فورس تسلیم شو او دغسې د ختیځ پاکستان نه بنګلادیش جوړ شو. نو تاسو سوچ وکړئ، د نیمې نه زیات ملک او د پاکستان 50% ولس نه بنګلادیش جوړ شو، خو د مشرقي پاکستان نه د بنګلادیش جوړېدلو باندې د پاکستان په ټولو درسي کتابونو کې صرف دغه 3 دلیلونه لیکل شوي دي. خو زه لږ په دې باندې په تفصیل سره خبرې کول غواړم. چې کله پاکستان جوړ شو، نو د پاکستان 50% آبادی د مشرقي پاکستان و او د ټول پاکستان په آبادی کې د پنجاب آبادی 25% و. خو د پاکستان په فوج او سیول ملټري اسټابلیشمنت کې د پنجابیانو شمیر د 80% نه هم زیات و او په دې 3 طاقتونو پنجاب د نور قومیتونو د اسلام او د پاکستان په نوم باندې یرغمل کړی دي. په هغه وخت کې په قومي اسمبلی کې ټول 400 ممبران وټاکل شو. نو د آبادی په لحاظ سره د مشرقي پاکستان 250 سیټونه جوړېدل، خو پنجاب بنګالیانو ته وویل که 200 سیټونه اخلي خو اخلي، ګنې ما اخلي. خو چې خبره مغربي پاکستان ته راغله، نو بیا پنجاب پښتنو، بلوچو او سندیانو ته وویل چې زموږ آبادی زیاته ده، موږ له به زیات سیټونه راکوي. او دغسې د مغربي پاکستان په قومي اسمبلی کې 50% سیټونه پنجاب په وچ زور واخیستل او هغه سلسله د اوسه پورې را روانه ده. اوس په دې لنډي بوچي پاکستان کې په قومي اسمبلی کې د پنجاب 50% سیټونه دي او که باقي مانده پاکستان د 3 صوبې ورته یوځای هم شي، نو بیا هم د پنجاب مقابله نشي کولی. بل د 3 نه واخله تر د 50% د هندوستان نه د راتښتېدلو مهاجرو په ټول پاکستان باندې خپله ژبه اردو په زور وروتپله او د مشرقي پاکستان د جدا کېدو بنیاد محمد علي جناح په کال 1938 کې په هغه ورځ په ډاکا کې کېښودو چې کله دغه جناح لنډغر د دې اعلان وکړ چې اردو به د پاکستان قومي ژبه وي. نو دا یو منطقي خبره وه چې بنګالیان به راپاڅېدل. د بنګالیانو مشران د پښتنو د مشرانو په شانتې نه وو. چې کله د پښتنو د مشرانو نه تپوس وشو چې د صوبه سرحد ژبه دې پښتو شي که اردو، نو ولي خان ورته وویل چې اردو. نو ځکه نن بنګالیان آزاد دي او موږ د کوزې پښتونخوا پښتانه د اوسه پورې د پنجاب غلامان یو. د پاکستان د جوړېدو نه پس پنجاب د پاکستان
یو قومیت هم دا اختیار نو ورکړي چې د پاکستان د ننه او خارجه پالیسۍ کې د حکومت په عین جوړولو کې او د حکومت په کارونو او سیاسي طاقت کې خپل رول ولوبي چې فندز یعنی بجټ یعنی پیسې به د پنجاب نه پاتې شوي نو بیا به نورو صوبو ته ورکړل کېدلې او پنجاب به د نورو قومیتونو ته ډېر په سپک نظر باندې کتل. بله دارالخلافه په مغربي پاکستان کې وه نو د پاکستان ټول کارونه به د پنجاب د فوج او سیول ملټري اسټابلیشمنت په اختیار کې وو. د پاکستان په آرمي او سیول ملټري اسټابلیشمنت کې د پنجاب نه علاوه بل یو قومیت د هغوی برخه نو ورکړی شوی. د کال 1945 جنگ نه پس مشرقي پاکستان ته ثابته شو چې پاکستان د مشرقي پاکستان دفاع نشي کولی. د مغربي پاکستان سیول ملټري اسټابلیشمنت او بزنسمنانو به په مشرقي پاکستان کې بنګالیانو ته ډېر په سپک نظر کتل. د مشرقي پاکستان نه د مسلم لیگ جنازه د کال 1954 په انتخاباتو کې ووتله چې بیا هغه انتخابات مغربي پاکستان لغوه کړل. په کال 1901 کې د پاکستان پنجابي فوج په مشرقي پاکستان کې د بنګالیانو قتل عام شروع کړ او د هغوی ګناه سوه د هغوی ګناه دا وه چې هغوی انتخابات ګټلي وو. 3 میلیونه بنګالیان په بې رحمانه توګه قتل کړل شو. د مشرقي پاکستان بینکونه جرنیلانو ډوډ کړل. پنجابي فوج به په مشرقي پاکستان کې بنګالي ښځې شرمولې. په مشرقي پاکستان کې د پاکستان د فوج د سریز جنرال اے کے نیازي به په خپل افس کې بنګالي جنکۍ شرمولې. پنجابي فوج 4 لکه بنګالي ښځې وشرمولې. پنجاب پاکستان رانولو ته تیار وو خو بنګالیانو ته اقتدار ورکولو ته تیار نه و. بل د پاکستان په درسي کتابونو کې لیکل شوي دي چې دشمن همیشه په دې انتظار کې وي چې موقع د لاسه ورنکړي. خو دلته یو سوال پیدا کیږي چې هندوستان ته دا موقع چا په لاس ورکړې وه چې هندوستان په مشرقي پاکستان کې مداخلت وکړي. خو عجیبه خبره خو دا وه چې په دنیا کې یو مسلمان هیواد هم د هندوستان نه خپل سفیر د احتجاج په توګه راغوښتی نه و چې دا د پاکستان د خارجه پالیسۍ مکمله ناکامي وه. نو په داسې حالاتو کې د مشرقي پاکستان نه بنګلادیش جوړېدل حتمي وو. د پاکستان په درسي کتابونو کې د ضیاءالحق د کودتا په باره کې داسې لیکي. اولنې د پاکستان او د اپوزیشن په منځ کې هیڅ سمجوته نه کېدله. دویم د دې سمجوتې د نشتون په وجه په ملک کې امن امان د خطر سره مخامخ و. دریم په ملک کې سیاسي افراطفري وه. څلورم ذوالفقار علي بوټو د یو ډیکټیټر او هغه د ولس لپاره هیڅ هم نه کړی. پنځم نظام مصطفی یو ډېر لوی تحریک و. شپږم نظام مصطفی په ملک اسلامي قانون غوښتلو. نو زه به اوس په دې یو خبره باندې نظر واچوم. اولنې د حکومت او د اپوزیشن په منځ کې هیڅ سمجوته نه کېدله. څومره چې د سمجوتې خبره ده نو د اپوزیشن او د حکومت په منځ کې خبره تقریبا د حل کېدلو ته رسېدلې وه چې اصغر خان پکې مسله جوړه کړه. خو اپوزیشن ویل چې موږ به بیا کینو او دا مسله به د حکومت سره حل کوو. او هر یو کس د حکومت سره خبرو کولو ته تیار وو چې په هغه دوران کې ضیاءالحق کودتا وکړه. د نظام مصطفی د تحریک په شا باندې ضیاءالحق په خپله ولاړ و. د کودتا نه پس ضیاءالحق د پاکستان نیشنل الاینس PNA کسان ځان سره حکومت کې شامل کړل او وزیران واغشتل. خو چې کله ضیاءالحق بټو پانسي کړو نو بیا دا ټول د حکومت کورسونه وشړل. دویم د دې سمجوتې د نشتون په وجه په ملک امن امان د خطر سره مخامخ وو. خو دا بالکل دروغ دي. سیاست چې کله په یو هیواد کې وي نو جلسې او جلوسونه خو به پکې وي. نو د دې دا مطلب خو نو چې د ملک امن او امان د خطر سره مخامخ وو. دریم دلیل په ملک سیاسي افراطفري وه. دا دروغ دي. سیاسي انتشار په ملک د حکومت او د اپوزیشن په منځ کې د سمجوتې د نشتون په وجه نو منځته راغلی. دا سیاسي افراطفري خو هغه وخت منځته راغله چې کله پاکستان نیشنل الاینس جوړ شو. څلورم ذوالفقار علي بوټو یو ډیکټیټر او هغه د ولس دپاره هیڅ هم نه کړی. دا بالکل یو ډیره زیاته ناجایزه خبره ده. ذوالفقار علي بوټو دغه په کارونو باندې نیوکې کېدی شي خو هغه د ولس یو منتخب شوی وزیر اعظم و. هغه په هغه وخت کې یو ډیر مشهور سیاستدان او په پاکستان کې د هغه پلویان ډیر زیات وو. نو څنګه د پاکستان په درسي کتابونو کې په بوټو دا نیوکې کیږي چې دا صرف د دې لپاره کیږي چې د پاکستان د فوج د کودتا لپاره عیني شکل را پیدا کړي. پنځم نظام مصطفی یو ډیر لوی تحریک و. نظام مصطفی د یو ډیر اقلیت نمائندګي کوله. په ډیرو ښارونو او کلو کې خلک خاموش ناستو او د نظام مصطفی د تحریک مرسته بالکل نه کوله. او که دا یو ډیر لوی تحریک وي نو بیا ولې دوی ضیاءالحق په دې مجبور نه کړی شو چې انتخابات وکړي. خو دوی صرف په کابینه کې د یو څو کرسو په خاطر خپل ضمیر، خپل وجدان او خپل ځانونه خرڅ کړل.
شپږم، نظام مصطفی په ملک کې اسلامي قانون غوښتلو. دا تحریک د حکومت خلاف په انتخاباتو کې د دانلې خلاف شروع شوی، د اسلامي قانون د نافذ کولو لپاره نو شروع شوی. بیا وروسته د بې تعلیمه خلکو د راجذب کولو لپاره د اسلام نوم اغشتل شروع کړل. نظام مصطفی تحریک د قوم आवाज نه و، بلکې د اسلام نوم د خپل ولس د دوکه کولو لپاره د هغوی د جذباتو سره لوبې کول وو. لکه څنګه چې د پاکستان د جوړېدو نه مخکې او وروسته د پنجاب فوج او سیول ملټري اسټابلیشمنت په لاس کې اسلام یو ډېره ښه وسله وه او اوس هم ده. د نهم ټولګي یعنې د نهم کلاس نه تر د 14 ټولګي یعنې د 14 جماعت پورې د پاکستان په درسي کتابونو کې د جنرال ضیاء الحق د حکومت په باره کې داسې لیکي. اولنې دلیل، په بار د انتخاباتو ملتوي کېدل د حالاتو مطابق دا یو ډېره ښه فیصله وه. دویم دلیل، جنرال ضیاء ډېر د زړه نه د جناح په شان په پاکستان کې اسلامي نظام قایمول غوښتل. دریم دلیل، د هغه اسلامي احکام په اخره کې لاسته راوړل د پاکستان د جوړولو اصلي هدف ترلاسه کړی وو. څلورم دلیل، جنرال ضیاء د خپل تقدیر د اړخه د دې لپاره ټاکلی شوی چې په پاکستان کې اسلامي نظام راولي. پنځم دلیل، په طبیعي توګه ضیاء الحق د پاکستاني قوم د مننې او د مبارکۍ مستحق دی. نو اوس به راشو د یوې خبرې ته. اولنې، په بار انتخاباتو ملتوي کول د حالاتو مطابق یو ډېره ښه فیصله وه. دا ډېر زیات دروغ دي. جنرال ضیاء په څو واره د انتخاباتو وعدې وکړې او بیا ماته کړې. د دولت مشران چې غلطې او د دروغ ژمنې او وعدې کوي، هغه بیا د خلکو لخوا رد کړي شي. خو ضیاء الحق ته پته وه چې هغه څوک هم نشي کنټرول کولی، ځکه چې د هغه اقتدار د ټوپک په زور باندې ولاړو، نه چې د ولس په زور باندې. په قرآن شریف کې دي چې هر مسلمان باید په خپل خبره ټینګ ودرېږي. د انتخاباتو ملتوي کېدل ضیاء الحق صرف د خپل اقتدار د اوږدولو لپاره کول. دویم دلیل، جنرال ضیاء ډېر د زړه نه د جناح په شان په پاکستان کې اسلامي نظام قایمول غوښتل. اول خو جناح چرته هم په پاکستان کې اسلامي نظام قایمول نه غوښتل، او نه جناح په خپل مسلمان وو. هغه یو شرابي، کبابي، بد اخلاقه، د انګريزانو ایجنټ، د سور د غوښې عاشق او یو زناکار انسان وو. کله چې هندوستان مات شو او بیا جناح د خپل نورو لنډغرو سره د دلی نه کراچۍ ته روانېدلو، اسکندر مرزا ته تپوس وکړ چې ته به په پاکستان کې اسلامي نظام قایموي. نو ده ورته وویل چې سوال نه پیدا کېږي، زه به په پاکستان کې یو ماډرن نظام قایموم. بل جناح چرته هم د قوم سره دا وعده نه وکړي چې د ملک نظم و نسق به د پاکستان فوج چلوي، چې د هغوی د ویرې نه به قوم شپه او ورځ د ویرې ژوند تېروي او ښځې به د پولیسو د اړخه په کوتکو وهل کېږي. میډیا یعنی رسنۍ به د جبر د لاندې وي او حقیقت به ولس ته د ویرې نه نشي ښودلی. خو چې څنګه جناح د اسلام پاک او سپېڅلي نوم د سیاست لپاره استعمالولو، نو هم دغسې جنرال ضیاء د خپل اقتدار لپاره د اسلام د پاک او سپېڅلي نوم استعمالولو. دریم دلیل، د ضیاء الحق اسلامي احکام په اخر کې لاسته راوړل د پاکستان د جوړولو اصلي هدف ترلاسه کړی وو. د پاکستان د جوړولو اصلي هدف دا نه و چې دلته د یو اسلامي نظام منځته راشي، بلکې دا د برصغیر هند د مسلمانانو د راغونډولو لپاره جناح او انګریزانو د وسلې په توګه استعمال کړی وو. څلورم دلیل، جنرال ضیاء د خپل تقدیر د اړخه د دې لپاره ټاکلی شوی چې په پاکستان کې اسلامي نظام راولي. نو که چېرې جنرال ضیاء د خپل تقدیر د اړخه د دې لپاره ټاکلی شوی چې په پاکستان کې اسلامي نظام راولي، نو بیا ولې په دې دنیا کې خدای پاک ته دوزخ په نومو کې وسوځو او ایرې کړه چې پته هم نه لګي چې د مړ وجود د دو او کو د بل چاو چې په قبر کې وروټمبلو. پنځم دلیل، په طبیعي توګه جنرال ضیاء د پاکستاني قوم د مننې او د مبارکۍ مستحق دی. خو په طبیعي توګه جنرال ضیاء د مننې او مبارکۍ مستحق نه دی، بلکې هغه د لعنت مستحق دی چې شپه ورځ په لعنت وویل شي چې د هغه د لاسه افغانستان او افغان ولس تباه او برباد شو. ګرانو وطنوالو، د پنځم او د اووم ټولګي په درسي کتابونو کې لیکل شوي دي چې جمال الدین افغاني په افغانستان کې زیږېدلی و او بیا نظریه پاکستان د جمال الدین افغاني سره تړلې ده، ځکه چې جمال الدین افغاني پان اسلامیست و. اوس د پان اسلامیزم څه شی دی؟ پان اسلامیزم یو سیاسي ایډیالوژي ده چې د یو اسلامي هیواد یا د دولت لاندې د مسلمانانو د یووالي پلوي کوي. نو اوس به راشو جمال الدین افغاني ته. نو پاکستان په دې درسي کتابونو کې لیکي چې جمال الدین افغاني د هندوستان د مسلمانانو سره همدردي لرله. نو راځي چې دې ته اوس وګورو چې جمال الدین افغاني د هندوستان او د هندوستان د مسلمانانو په باره کې څه نظر درلوده.
جمال الدین افغاني د کال 1304 او د کال 1309 په منځ کې هندستان ته تللی و. بیا په کال 1309 کې او د دې نه پس د کال 1380 تر د کال 1381 پورې په هندستان کې و. په دې دوران کې د تقریرونه او بیانیې هم ورکړي دي او مقالې هم لیکلي دي چې هغه په کال 1384 کې په کلکته کې د مقالات جمالیه په نوم باندې چاپ شوی وي چې پای کې د هندستان او د هندستان د مسلمانانو په اړوند د سید جمال الدین افغان په بشپړ توګه بیان شوی دي. په دې مقالو کې نه د پان اسلامیزم ذکر شته، نه په دې کې د یو لیډر یا د یو ریاست د لاندې مسلمانانو د ټولېدو ذکر شته. البته په دې کې د هندوانو او د مسلمانانو د یووالي خبره کوي او د هندستان د مسلمانانو د بهر دنیا د مسلمانانو سره د یووالي په اړه ذکر نشته. نو دلته د پان اسلام نظریه ختميږي او په سر سید احمد خان سخت نیوکه کړې دي چې د انګريزانو په لاس کې د نفرت نه یو ډکه وسله ده. بل جمال الدین افغاني وایي چې په دې کې شک نشته چې د جبې یووالي د یو ملت د شتون لپاره د مذهب نه هم یو ډیره ښه وسیله ده، ځکه چې خلک مذهبونه بدلوي خو جبه بدلول ډیر زیات وخت غواړي. نو هغه دلته د مذهب په ځای جبه له ډیر زور ورکړی دی. هغه چرته هم مذهبي معاملاتو ته خپل ځان متمرکز نه دی ښودلی. هغه په 8 د نومبر کال 1302 کې په کلکته کې په خپل یو لیکچر کې وایي چې انساني ارزښتونه د هندستان نه دنیا ته خوريږي. د پیرس په یو ژورنال العروه الوقتا کې جمال الدین افغاني لیکي چې یو مذهبي باند یا یو مذهبي تړون د مختلفو عقیدو د خلکو ملي اړیکې د نظر نه نشي غورځولی. د هند مسلمانان باید د غیر مسلمانانو سره همکاري وکړي او د ملي ګټو په خاطر پکار ده چې دوی په خپل منځ کې سره یو موټی شي. په 23 د اپریل کال 1383 کې د پیرس په یو ژورنال کې لی فروران زیز ټال کې جمال الدین افغاني د هندوانو او د مسلمانانو په منځ کې د یووالي او اتحاد خبره کوي، نه چې د مسلمانانو ځان له خبره کوي. په سپتمبر او اکتوبر کال 1381 کې جمال الدین افغاني د حیدرآباد دکن په یو ژورنال موالیم شفیق کې په دوه مضمونونو کې د پاکستانیانو په پلار سر سید احمد خان سخت نیوکه کړې وي او سر سید احمد خان ته سپی ویلو او ویلو چې دی واجب القتل دی. سید جمال الدین افغاني په هندستان کې د مذهب او د ملت پالنې په اړوند د خپل نظر تبلیغ کولو. هغه په دې عقیده و چې د جبې ډیر لوی طاقت دی. هغه ویل چې حتی یو مذهبي ټولنه هم هغه وخت غختلې پاتې کېدلی شي چې کله هغه ګډه جبه ولري. هغه نېشنلزم ته په مذهب لومړیتوب ورکاوه. نو پاکستانی درسي کتابونو کې داسې ولې لیکل شوي دي چې د پاکستان نظریه د جمال الدین افغاني سره تړلې ده. اخر په کوم منطق باندې د سر تیودور موریسن چې د محمدن انګلو اورینټل کالج علیګړ پرنسپل پاتې شو او د وایسرای د لیجسلیټو کونسل ممبر هم پاتې شو. په باره کې د علامه اقبال اوپن یونیورسيټي په 14 ټولګي کې لیکي چې موریسن خپل کتاب په کال 1313 کې چاپ کړی او د موریسن نوم هم غلط لیکي. د موریسن په ځای باندې مارلین لیکي. حالانکه دغه کتاب په کال 1399 کې په لندن کې آرکیبل کانسټیبل چاپ کړی. د سر ډاکټر محمد اقبال په اړوند د پاکستان د دریم ټولګي نه واخله ته د 14 ټولګي پورې د پاکستان په مختلفو صوبو او د مرکز په درسي کتابونو کې داسې لیکل شوی دي چې هغه د برتانیې نه په فلسفه کې د ډاکټرۍ ډیګري اخیستې و، خو اقبال د جرمني د ښار د میونخ نه په فلسفه کې ډاکټري کړې و. بیا دوی لیکي چې اقبال اعلی تعلیم د کیمبرج او د لندن یونیورسيټو نه کړی و. هغه دغلته چرته هم درس نه ویلي، بلکې د کیمبرج یونیورسيټي اقبال د ریسرچ سرټیفیکیټ ورکړو چې هغه ډیګري نه ده. بل دوی لیکي چې اقبال په وکالت کې ډیګري اخیستې و. هغه د دنیا د یو یونیورسيټي نه هم په وکالت کې ډیګري نه واغشتي. د پنجاب د اتم ټولګي په درسي کتاب کې د چودري رحمت علي په اړه کې لیکل شوی دی چې اقبال د کوم ریاست خبره په کال 1913 کې کړې و. نو چودري رحمت علي هم د هغه ریاست د لپاره د پاکستان نوم تجویز کړی و. حالانکه اقبال هغه د مسلمانانو د لپاره د ځان له د جدا ریاست خبره چرته هم نه وکړي. بل لیکل شوی دی چې چودري رحمت علي د هغه ریاست د لپاره د پاکستان نوم تجویز کړی و چې د کوم ریاست د لپاره په کال 1940 کې په قرارداد لاهور کې منظور شوی و. حالانکه په دغه قرارداد کې هم د مسلمانانو د لپاره د جدا ریاست خبره بالکل نه وشوي. بل دا قرارداد په کال 1940 کې منظور شوی او چودري رحمت علي په کال 1933 کې د پاکستان نوم تجویز کړی او هغه
دا نوم صرف د شمال مشرق علاقو لپاره تجویز کړی و. په هندوستان کې د مسلمانانو نور اکثریتي صوبې پکې نه شامل لکه بنگال پکې نه شامل. بل دوی لیکي چې چودري رحمت علي په کال 1920 کې لندن ته د تعلیم لپاره تللی و، حالانکه هغه په اکتوبر کال 1913 کې د درس لپاره برتانیې ته تللی و. بل د لاهور د 14 ټولګي په درسي کتاب کې لیکي چې چودري رحمت علي د ډبلن د یونیورسيټي نه په وکالت کې د بیرسټري ډیګري اخیستې و، خو هغه د عام د وکالت ډیګري د ډبلن یونیورسيټي نه اخیستې و، د بیرسټري ډیګري نه واخیستې. بل دوی لیکي چې چودري رحمت علي په 12 د فروری کال 1951 کې په اروپا کې مړ شوی او په ووکینګ کې ښخ شوی دی، خو هغه په 3 د فروری د ورځې په 1 بجې مړ شوی او په کیمبرج کې په نیو مارکیټ روډ باندې قبرستان کې ښخ کړی شوی. د پاکستان په درسي کتابونو کې د دویم ټولګي یعنی د دویم کلاس نه واخله تر د 14 ټولګي پورې یعنی د 14 جماعت پورې د جناب په باره کې لیکل شوی دی چې هغه د برتانیې نه د وکالت ډیګري اغشتي و، حالانکه هغه نه په انګلستان کې او نه چرته په بل هیواد کې یو ډیګري هم نه اغشتي، بل جناب ته دوی بیرسټر وایي چې دی بیرسټر دی. نو زه دلته د بیرسټر یو وضاحت کول غواړم. د بیرسټر د جوړېدلو لپاره درې کارونه کول غواړي. اولنی چې د سره بعد د وکالت ډیګري وي، دویم پیشورانه یعنی مسلکی روزنه، او دریم پوپلیج. اوس براشو اولنی خبره د وکالت ډیګري ته. نو جناز چرته هم هیڅ قسم ډیګري نه داغشتي. دویمه د پیشورانه یعنی مسلکی روزنه چې هغه ته په انګلیش کې وي بار کورس اپټیټیوډ ټیسټ BCAT، چې کله هر ورځ د درس لذي نو په دې باندې به یو کال لګي، او که دا پارت ټایم کې کله زی او کله نه زی نو بیا په 2 کال لګي. په دې کې د خلکو پیشورانه روزنه کیږي. خو د دې ټیسټ لپاره هغه کس لیدل شي چې د چا سره د وکالت ډیګري وي. نو چې دا ټیسټ پاس کړي نو بیا به 3 نمبر قدم ته زی چې هغه ته پوپلیج یعنی شاګرد زکون کې مرحله ته زی، چې دا د بیرسټر د جوړېدو لپاره اخرنۍ پړاو ده چې دا د 12 میاشتې کورس دی. نو دا غینه پس په بیرسټر کېږي. نو جنا لندغر خو دا یو کار هم نو کړی، نو دې په کوم ځای نه بیرسټر شو. هغه یوازې په کال 1890 کې په لینکن ان کې بار ته راغوته شو او هغه ته یو سرټیفیکیټ راغوښتو، او د دې سرټیفیکیټ په وجه هغه ته د اجازه ملو شو چې هغه د برتانوي هند عدالت په بار کې ګډون کولای شي، خو د حق نه جوړیږي چې د ځان سره یا وکیل ولیکي او یا بیرسټر. بیا د پاکستان په درسي کتابونو کې لیکل شوی دی چې ګران ملت جناته د گورنر جنرال عہده ورکړی و، خو ملت هغه ته دا عہده نه ورکړي. هغه دا عہده د ځان لپاره په خپل انتخاب کړی و او بیا د برتانیې دولت دې په دې عہده باندې وټاکو. بل د پاکستان په درسي کتابونو کې لیکل شوی دی چې لیاقت علي خان له د پاکستان قوم د قائد ملت او شهید ملت رتبه ورکړی و، خو دا دروغ دی. هغه له د رتبه یو څو اخبارونو او د اوتر پردیش نه را تخدیدل مهاجر ورکړی و. د پاکستان قوم هغه چرته هم دا عہده نه ورکړي. بل د لارډ ماونټ بیټن په باره کې لیکي چې لارډ ماونټ بیټن هندوستان ته په کال 1906 کې په حیثیت د گورنر جنرال رالېږل شوی، خو دا دروغ دی. لارډ ماونټ بیټن په 20 د فروری کال 1929 کې د برتانیې وزیر اعظم د هندوستان وایسرا وټاکلو او په 22 د مارچ کال 1929 کې هندوستان ته راولېږل شو. بل دوی لیکي چې نواب ممدوټ شاهنواز خان په کال 1909 کې کنفیډریسي اف انډیا کتاب لیکلی دی. نو دا کتاب نواب اف ممدوټ نه دی لیکلی، دا کتاب میا کفایت علي لیکلی دی. نواب اف ممدوټ صرف د چاپ کېدو پیسې ورکړې وي، ځکه چې میا کفایت علي د پنجاب د قانوني اسمبلی په سکرټریټ کې نوکری کوله، نو هغه ته د یو سرکاري افسر په حیث دا اجازه نو چې په خپل نوم باندې کتاب چاپ کړي. بیا دوی د لاهور د انګلیش په 3 کلاس کې سټوډنټس لیکي چې په هندوستان کې مسلمانان نشته او دا د غیر مسلمانانو ملک دی، حالانکه په هندوستان کې د پاکستان زیات مسلمانان اوسېږي. بیا د صوبه سرحد د 14 په کتابونو کې لیکل شوی دی چې د دارالعلوم دیوبند خدمات د پاکستان په تحریک کې د هېرېدو قابل نه دي، خو دا ټول دروغ دي. دیوبند د متحده هندوستان په حق کې او د پاکستان د جوړېدو سخت خلاف و. بیا دوی د جمعیت العلماء هند بنیاد کېښودلو او د مسلم لیگ په مقابله کې د کانګرس سره مرسته کوله. علیګړ تحریک خسر سید احمد خان د انګریزانو په ایما د دیوبند تحریک خلاف جوړ کړی و. نو څنګه د دارالعلوم دیوبند تحریک خدمات د پاکستان د تحریک لپاره د هېرېدو قابل نه دي.
د وفاق د 14 ټولګي په کتابونو کې لیکل شوی دي چې د پاکستان د نظریې بنسټګر یعنی فاونډر محمود الحسن او ابو العلا مودودي وو. نو محمود الحسن خو د دیوبند د مدرسې اولنی سټوډنټ او دیوبند د هندستان د تقسیم څخه خلاف وو او چې کله کانګرس د انګریزانو خلاف د سیول نافرمانۍ اعلان وکړ نو محمود الحسن په مسلمانانو غږ وکړو چې دا سیول نافرمانۍ په تحریک کې د کانګرس مسته وکړي. بل ابو العلا مودودي د پاکستان د جوړېدو څخه خلاف وو. هغه د پاکستان د تحریک نه ځان ډیر لري ساتلی او د پاکستان خلاف به خپل خیالات خپه ډاګه څرګندول. هغه به د مسلم لیگ په باره کې ویل چې دا اخلاقی تور مړه مسلم لیګان دي، دا اخلاقی تور بالکل ختم دي او دوی لا دا نه دي ویل پکار چې دوی خپل تحریک ته اسلامي تحریک وایي. هغه به د جناب په باره کې ویل چې د اسلام د ټیک نه هم نه دی خبر او د هندستان مسلمانانو په غلطه لار روان کړی دي. هغه به ویل چې پاکستان د مغربي دیموکراسي په بنیاد جوړ شي نو دا به د برصغیر یو ناپاک ملک وي. نو څنګه محمود الحسن او مودودي د پاکستان د نظریې بنسټګر یعنی فاونډرز د پاکستان د نهم ټولګي نه تر د 12م ټولګي پورې د پاکستان د قومي جامې په باره کې لیکل شوی دي چې د پاکستان قومي جامه د جنا ټوپه، قمیص، کورتا، شلوار او شیروانی ده. نو پښتانه، بلوچ، سندیان او تر دې چې پنجابیان د جنا ټوپه په سره وي، د پښتنو شملې او لونګي او جامې څه شوي، د پنجابیانو پګړې څه شوي. خو چې پاکستان یو جعلي او دروغجن هیواد دی نو خپل مسؤلینو ته دروغ وایي. د پاکستان د شپږم کلاس نه تر د 12م کلاس پورې په درسي کتابونو کې لیکل شوی دي چې اردو ژبه د ټولې جنوبي ایشیا ژبه ده. خو دا ټول دروغ دي. اردو ژبه چرته هم د ټولې جنوبي ایشیا ژبه نه ده پاتې شوې. ان تر دې چې په پاکستان کې هم صرف په هغه علاقو کې اردو ژبه ویل کېږي چې په کومو علاقو کې هغه مهاجر اوسي چې کوم د هندستان نه په کال 1900 ختم کې را تښتېدلي وو. بیا لیکي چې هندوانو اردو ژبه د هندستان نه ختمول غوښتل او د هندستان ټول مسلمانانو دا محسوس کړه نو هغوی د اردو ژبې نه دفاع شروع کړه او په دې وجه د پاکستان وجود منځته راغی. یعنی دوی د پاکستان جوړېدل د اردو سره وتړل چې تاریخي او منطقي لحاظ سره صرف یو بکواس دی. د پښتنو، بلوچانو، بنګالیانو او د سنجانو هغه د اردو سره هیڅ تعلق نه او اردو ژبه په زور په دې باندې ورته صرف پنجابیانو د مهاجرو مرسته وکړه ځکه چې پنجابیانو ته ټول پاکستان په حواله کېدلو. ګران وطنوالو، ستاسو د سوالونو نه مخکې ما ته ډیرو کسانو څه پوښتنې را لېږلې دي نو زه کوشش کوم چې زه اول د هغې په تفصیل سره په هغې باندې بحث وکړم، بیا زه ستاسو نور سوالونه به اخلم. دا یو کس دی میر جمال. دی وایي چې زموږ نفوس هم د پاکستان نه کم دی او فوز به هم د پاکستان نه کم دی. نو څنګه د پاکستان سره جنګ وکړو او ته هر وخت د جنګ خبرې کوي؟ نو زه په دې باندې په تفصیل سره په بشپړه توګه خبرې کول غواړم. ګران وطنوالو، د نیپال په آرمي کې 96,900 ټول عسکر دي او د نیپال نفوس 8 میلیونه دي. د هندستان نفوس 1.3 میلیارده یعنی 1400 میلیونه دي. د هندستان د ځمکې فوج 12,110,111 دي. هوایي فوج 18,230 دي او بحري فوج 1,09,500 دي. خو چې کله په هغه علاقه کې چې د هندستان په قبضه کې دي خو په هغې د نیپال د وده هندستان سړک جوړول غوښتل نو نیپال په پارلمان کې نوې نقشه هم پاس کړه او هغه علاقه چې 400 مربع کیلومتره ده په خپله نقشه کې شامله کړه او هندستان ته اخطار ورکړو چې تاسو دا سړک نشه جوړولی. نو نیپال خو د خپل ځمکې دپاره د هندستان په شان یو لوی طاقت ته سترګې بلندې کړې. بل اړخ ته افغانستان چې 15 میلیونه نفوس لري او 3 ملکه صرف عسکر لري او پاکستان د افغانستان 1,40,000 مربع کیلومتر ځمکه نیولې ده. نو راوله د افغانستان دولت چې دا نه چې په ډیورن لاین باندې ازغن تار ولګېدو بلکې پاکستان په مختلفو ځایونو کې د افغانستان نورې علاقې هم ونیولې او دا وطن فروشه او قام خرڅه مشرانو ته د خپلو چوکو په خاطر په بټو سترګو ګوري او ولس هم منې کوي چې په دې باندې خپل عکس العمل ظاهر نه کړي. بل اړخ ته د بوټان نفوس 1,108 دي یعنی د 1 میلیون هم کم دي او فوج ورسره صرف 8,000 دي. خو د بوټان دولت په هندستان باندې هغه اوبه بند کړي چې کومې د بوټان نه هندستان ته راتلې. نو د افغانستان د قام خرڅه او وطن فروشه دولت به کله په پاکستان اوبه بندوي. اخر غیرت هم په دنیا کې څه شی وي ویل کېږي غریب خدای کړي نو بې غیرته چا کړي. ګوره بچو، غربت ګناه نه ده
خو د غربت په وجه خپل وطن د لاسه ورکول ډېره لویه ګناه ده. ګورئ وطنوالو، هر کله چې خیال په عمل، تصور په حقیقت او روحاني احساسات په ماده کې بدل نشي، نو بیا هغه خیال، تصور او روحاني احساسات د تاریخ پاڼې جوړ شي. یوازې علم د خپل مقصد لاسته راوړنه نه ده، بلکې علم د خپل مقصد د حاصلولو لپاره یو وسیله ده. اول به ځان خبروي او بیا به د خپل منزل په لور باندې روانېږي. ځکه ما خپل افغان ولس د هر څه نه خبر که او بیا مې ورته خپل منزل وښودل چې هغه اباسین دی. او چې کله ما خپل خیال ته عملي شکل ورکوو، تصور مې په حقیقت کې بدلوو او خپل روحاني احساسات له مې مادوي شکل ورکوو، نو د افغانستان دولت پرې نه ښودم او د خپل وطن ګران افغانستان یې بهر ته وشړلم. ګورئ وطنوالو، چې هر کله د تورې سره مینه کول بند شي، نو بیا هغه توره زنګ ونیسي او په زنګ شوي توره بیا جنګ نه کېږي. د احمدشاه بابا توره په تیکې کې زنګ شوې ده. پکار ده چې هغه وباسو، زنګ ترنه لرې کړو او د دښمن سټ پې غوڅ کړو. د دښمن سره هغه کار پکار دی چې کوم هغه د تیر شو 40 کالو داسې زموږ افغان ولس سره کوي. میرویس نیکه او احمدشاه بابا د تورې سره مینه کوله، ځکه هغوی نن زموږ مشران او اتلان دي. نور د مینت زارو وخت پاتې نه دی. ویل کېږي چې بې غیرته مري او مینت زارې پاتې کېږي. بله یوه خبره کوم چې د پاکستان نفوس د افغانستان نه 6 چنده زیات دی. د پاکستان فوج د افغانستان نه 2 چنده زیات دی. د هندوستان نفوس د پاکستان نه 6 چنده زیات دی او د هندوستان عسكر د پاکستان د عسکرو نه 2 چنده سیوا دي. خو پاکستان د کشمیر په هغه علاقه چې چرته هم د پاکستان برخه نه ده پاتې شوې، هندوستان سره 3 جنگونه وکړل. خو افغانستان د اباسین پورې چرته هم د خپل ځمکې تپوس نه دی کړی چې دا علاقه د کال 1840 پورې 80 کاله د لوی افغانستان برخه پاتې شوې ده. نو آیا موږ افغان ولس دا خبره په واز کومې کولی شو چې د ډورونه تر د اباسینه پورې دا د افغانستان وطن دی؟ خو که دا خبره موږ په رښتیا د زړه نه کوو، نو په پاکستان پسې به ټوپک ته لاس کوو، بله لار پاتې نه ده. بل یو کس دی احمددین لیکي چې اشرف غني ولې د سولې په پروژه کې خنډونه اچوي او د خپل چوکۍ په خاطر د افغان ولس او د افغانستان په سرنوشت لوبې کوي. ګوره ګرانه، زه ډېر د مخکې نه په دې پوهوم او اوس هم پوهیم چې اشرف غني د چوکۍ یو ډېر اوږد انسان دی. د چوکۍ په خاطر د هر څه نه تیر ناست دی. د ده نه چې دا کوم کسان په ار کې ګیر چاپېره ناست دي، نو دا په افغانستان کې د جنګ او د افغانستان د ولس د بدبختو او د وینو پیداوار دی. چې جنګ وي نو د دوی چوکۍ او شخصي ګټې به خوندي وي، او که جنګ نه وي او په وطن کې سوله وي، نو بیا به نه د دوی چوکۍ خوندي وي او نه به د دوی شخصي ګټې. دوی ته د وطن او د ولس ارزښتونه هیڅ معنی نه لري، نو ځکه دوی لګیا دي او په هره طریقه چې وي چې سوله یا وځنډوي او یا بالکل د میز نه یوسي. خو خیر دی که زموږ د افغان ولس کورونو ته زموږ د بچو جنازې هره ورځ لیږل کېږي. خو زه پرون د اشرف غني یو بیانیه حیران کړم چې د پاکستان د فوج مشر باجوا ماته په ار کې وویل چې پکار ده چې طالبان د افغانستان د موجوده دولت د دیموکراسي حصہ جوړ شي. نو دا خو اشرف غني ډېر د مخکې نه طالبانو ته وړاندیز کړی و چې زه طالبانو له په کابل کې افیس هم خلاصوم او د ګلبدین حکمتیار په شان د کابل ته راشي. خو طالبانو نه په هغه وخت کې او نه د امریکای سره په 13 میاشتو کې دا خبره منلې وه، او نه طالبانو د اشرف غني دولت چرته په رسمي توګه پیژندلی دی او نه مني. او د طالبانو سره امریکای هم دا خبره ومنله، ځکه 13 میاشتې د طالبانو او د امریکایانو په منځ کې د افغانستان او د افغانانو د راتلونکي په اړوند خبرې کېدلې، خو د افغانستان دولت پکې شامل نه و. نو دلته اوس د باجوا او د اشرف غني اجنډا یو ده چې په افغانستان کې امن را نشي او په افغانستان کې جنگ دوام ولري، ځکه چې دا هم د پاکستان په ګټه او هم د اشرف غني په ګټه باندې تمامېږي. اشرف غني د پاکستان هر خبره ومنله، کاغه د ازغن د تار خبره و، کاغه په افغانانو باندې د ویزې قطخانو، کاغه په ډیورن د دروازو جوړېدل وو، کاغه په تورخم باندې په کتبه باندې سرحد لیکل کېدل وو. او که پاکستان ورله ګارانټي ورکړه چې ته به په قدرت کې پاتې کېږي، نو بیا به د خپل ناموس نه په هم تیر ناست وي، ځکه چې د خپل وطن په ناموس معامله کول د خپل مور په ناموس باندې معامله کول دي. بله یو لورکۍ ده درخانۍ، هغه لورکۍ لیکي چې اشرف غني نه د خپل تاریخ نه خبر دی، نه د پښتنو د روایتو عنعناتو نه خبر دی، نه د پښتنو د دود دستور او کلتور نه خبر دی. نو دې څنګه د ملالۍ میوندې په اړوند دومره سپکه خبره کړې ده؟ ګوره لورکۍ، اول خو چې دې کله خبرې په پښتو کې کوي او کله په درې کې، نو تاسو ته پته ولګي چې دې څومره پښتون دی. بل د پښتنو دود دستور
کلتور ملمستیا کلی ولس کړه دا هر څه خلک په کلو خاریو او په حجرو کې زده کوي هغه د دې خبرو نه څه خبر دي هغه نه په حجرو کلی ولس او نه د مشرانو سره وخت تیر کړی دی چې کله په افغانستان کې اور بلیدو نو د په امریکا کې پیسې ګټلې او چې د چوکۍ خبره شو نو سلیریش کاله پس افغانستان ته راغی بل د تاریخ نه څه خبر دی د په کونړ کې په خپل بیان کې ویل چې د احمد شاه بابا راوخل تر د اوسه پورې دا ټول د دولت مشران د ټینکونو د پاس راغلی یو ځکه په جمهوریت راغلی نو آیا احمد شاه بابا د ټینک په زور بچا شو د دلته ځان د احمد شاه بابا هم لوی سړی وګاڼه خو د افغانستان ولس ورته ویل سرکلن شي په پښتنو کې یو متل دی که غر لوی دی نو په سره لار ده نو د جلال آباد کې په خپل بیانیه کې ولستوي چې که اون لوري دي نو په سره لار ده هغه ته د دې قسمه د خبرو صفته ده ابي چې څه خبر دي نو د درخانه لور کې کاغه د ملالې میوندې په اړوند داسې خبرې کوي نو هغه د پښتنو د کلتور د دستور عنعنات او رسم رواج هغه د دې خبر نه دي او هغه ته د دې خبره صفته ده چې دا قسمه خبره د پښتنو په ټولنه کې په خلکو خنه لګي خو هغه د پښتنو د ټولنې د روایتونو خبر نه دي ګران وطنوالو زه اوس ستاسو د نورو سوالونو جوابونه درکول غواړم دا عبید خان لیکي چې زما د کور غی ته کاغه ګوري اور دی بل شي دا غي په ډیر ښکلی شعر دی خو راځي چې د شعرونو نه لګوزو د شعرونو نه لګوزو او د عمل میدان ته روزو دا شعرونه دا شعرونه دا موږ ډیر وی نتیجه ورنکړه راځي چې د دین روزو او سوکو عملی میدان دا شعرونه دا ځان پر دلاري او مشال جوړ کو او دغه خبره ده دا کوم خبره چې ته کوم دغه خبره ده دغه خبره پکار ده چې زما په ګلستان اور بل کړی پکاره چې مونږه پاکستان لوټ کو بیا د عابد خان لیکي چې لعنت دی وي د هیواد پر خاینانو او د هیواد پر دښمنانو لعنتونه ملتونه نشته راپاسه د دنیا تاسو کې چې اخر دا تاسو دا کارونه ولې کړی ده څه لعنت بیا بل چاته خبر کوي چې لعنت دي په لعنت په نشي راپاسه بغیر راپاسه دونه ولا کدا خبر حل شي دغه مړي بشمارو دغه شهیدان بشمارو دغه ټپیان بشمارو دغه ماشومان بشمارو دغه خزي بشمارو دغه خپل بچي بشمارو چې نندونه مړ شو نندونه مړ شو سوادونه مړ شو بل بدون دا مړ خو موږ د سربېخ توګه شمارو پشمارم سره نشو یاره کمپیوټر هم ستړي کړی په دې خبرو باندې چې دونه مړ شو دونه ټپیان شو دونه داس شو دونه هغه شو خو راپاسونه بدبختو راپاسه بدبختو او ما خبره زما خبره راځي نن دا خبره زه کوم پرونم کړی د سبب کوم چې دا یو واحد حل چې راپاسه چې په دې نه پاکستان پسې راپاسو او د دنه د خپل د یوې خبرې بدل وخت چې دوی داس سلوخ کاله په باندې کوم اوربل کړی دی راپاسه بدبخت راپاسه دا محمد الله ګران دلګي چې سلام مرشه لوی اختر مبارک شه د پنجاب ظلمونو پوزې تر اوستیو نور باید مټ رون غاړو عمل وکړو تراته مخ شه مونږ در پسیلو ګرانه ګرانه زه تاسو یو خبر کول غواړم ما دا خبره بار کړې ده اوس بیا کوم چې زه په یو داسې کور کې زیږېدلم چې ما ټوپک په لاس کې نه دی اخیستی بس ماشومان مې په پلار قلم په لاس کې راکړ تعلیمونه مې وکړل دنیا مې وکتله په ډېر ښه هېوادونو کې مو ژوند تېر کړ 15 ملکونه مې کتلي دي څو واره او د هر ملک مې ځان خبر کړی خو زه دې نتیجې ته ورسېدم چې بغیر د ټوپکه بله لار نشته ځکه ما اعلان وکړ ما اعلان ځکه وکړو چې زه په پاکستان باندې ورځم چې بله لار پاتې نه ده او زه خو یو کس خلک دا کم د لوی افغانستان دښمنان چې کوم دي کاغه په لر کې دي کاغه په بر کې دي هغه وایي چې یاره مشال خو یو کس نو زه خو یو کس وم نو بیا ولې چې زه په کابل کې مونږ د پاکستان د فوج چې کوم ویانو جنرال غفوري هغه بین المللي دغه ته وی کانفرنس ته چې مشال خان ټکر د کینیډا نه کابل ته سره راغلی ځکه چې هغه ته پته و چې دا سړی په موږ باندې راځي د افغاني نه دی د محکوم افغانستان افغاني دی نو دی په موږ راځي او د بر افغانانو په شان سره بغاری نه وخی او قسم دې چې زه پورتم او ما سره پروګرام اوسم شو چې په پاکستان مسته ورته بغاری ورته د ما سره هغه پروګرام شته تاسو د پته لګی دا څه پروګرام دی خو یې بدبخت را پاسه او ګورځو اوسم د صندوق د پاسه ناشته چې کله تاسو ماته چې راځي او الته لرونه شروع کړ ما په خرط باندې پولنیرو باندې په جاس کې ټیکټ هغه چې ما په ځان ته رسولي یا بدبختو بل لار ګورې پاتې نه دګی دا تکړه شو بس پینو کاغذ واخله او بس ماره چې نن دونه مړ شو نن دونه د ماشومان مړ شو نن دونه جنازه کوړه رالی نن دونه کسانو چې کوم دینو د پاکستان افغانستان د هوایي حمله په خپل خلکو باندې وکړه دونه کسان مړ کړل بس دغه ته بیا کینه ښه دا خان جعفر لیکي چې د پښتو متل چې اختیار راسي دروغ به کلی روان کړی بالکل ګرانه خبره زمونه
ډېر لرې به نه ځو. یو کال چې ما په اشرف غني باندې مرسته د نو وکړه چې دا څوک دی پاسټیمانو کې ما ته د افغانانو ما ته کنځلې شروع کړې. نن دا افغانان هغه ته کنځلې کوي، هغه ته داسې کنځلې کوي چې زه وګورم نو زه خفه شم چې کم از کم داسې کنځلې ورته مه کوئ. خو هغه خپل کار وکړه. ګوره ما خپل یو دغه کړی چې پاکستان به روانېږي. دا ما 2 کاله مخکې یو ویډیو کړی و، په هغې کې ما څه ویلي وو؟ هغې کې ما ویلي وو چې پاکستان به دا ځل روانېږي، خو دې به بیا صرف په دنیا کې یو هېواد د روانېدو نه بچ کوي او د هغې هېواد نوم دی افغانستان. او مخ او شو د افغانستان دولت بیا پاکستان د ړنګېدو نه بچ کړه چې څنګه مخکې بچ کړی. ځینې پاکستان ما ته بیا وروسته خبرونه راکړه چې د پاکستان دولت سره او د پاکستان ولس سره پنجابیانو سره څونه غم و چې باید دا سړی را روان دی. او ما سره د کوزې پښتونخوا د خلکو رابطې وې چې ته به لا دغه ته نه را رسېدلې ډیورنډ ته او موږ به دله سلام نه درغلي وو. خو هغوی څوک دي؟ هغوی باندې که اوس پاکستان راکېښودی نو تاسو به له بیا ځای ورکړئ. تاسو خو زه خو درلم که نه، زه خو د دې لپاره درغلی وم چې زه دغلته کېنم او د کوزې پښتونخوا د محکوم افغانستان ولس ته پته وي چې هلته زموږ کس ناست دی. افغانستان موږ سره بیا دوکه نشي کولی لکه څنګه چې راسره په کال 1919 کې کړې وه، لکه چې څنګه راسره په کال 1913 کې کړې ده، لکه چې څنګه راسره په کال 1893 کې کړې ده، چې څنګه راسره په کال 1919 کې کړې ده. نو بیا به راسره دا دوکه نه کوي ځکه چې زموږ د کوزې پښتونخوا کس ناست دی. نو په دې وجه پاکستان سره ډېر لوی فکر و، خو زه چا پرې نه ښودم او تاسو ورته زرکلن شئ. نو دا خبرې خو به راښکاره کېږي په مزه مزه، دا خو پټې نه دي. خو هغه ستا خبره زه بیا راځم چې رښتیا راځي نو دروغو کلي روان کړي دي. ضیاءالحق په 11 کالو کې یو سنت رسول ادا کړی نو یو نګرې نه پرېښه. ساده پښتنو به ورته په هره جلسه کې ګډېدل چې اسلامي نظام راولي. ګوره خان جعفر وروره د افغانستان مجاهدینو هم وی چې دغلته کم جومات دی د غیم د ضیاءالحق جومات دو، خو پاک الله ته بله منظوره وه د ضیاءالحق د ناپاک قدمونه په افغانستان کې نه لګول. هغه مردار شو او دغه دا ارمان پوره نه شو. خو د بده مرغه زمونږ مشران دا تش پر موږ قومي مشران دوی دغه په شا باندې ولاړو، ځکه چې دوی بیا ډیموکراسي ته نه کتل، دوی بیا دغه په شا باندې ولاړو او بیا 11 کاله هغه د دوی د لاسه ناست و. هغه پټ په ملاقاتونو به سره زموږ د تش پر مقام پرستو مشرانو کول. او د ضیاءالحق زوی په ټلویزیون باندې وایي چې زه د خپل پلار سره په افیس کوم، نو ولي خان افیس سره نه ننوته، نو دې نه راغی زما د پلار په خپو باندې پرېوت. دا زموږ غیرت دی، دا زموږ غیرت دی. ځکه موږ د کوزې پښتونخوا پښتانه غلامان یو چې موږ له خدای پاک داسې مشران راکړي او موږ له همدغه شانتې مشران په بر کې خدای راکړي. موږ د دې قابل یو چې موږ دا ژوند تېر کړو، موږ د دې قابل یو چې موږ تباه برباد شو. دا زموږ حق دی چې موږ تباه برباد شو، ځکه چې موږ له خدای پاک داسې مشران راکړي او موږ ورته په بټو سترګو باندې ګورو. موږ کې یو پښتون کې دونه غیرت نشته چې په دې پسې راپاسو چې لږ شی بې غیرت و د دې خپلو پروژو نه. موږ کې نشته دا غیرت. بس یو کس په چرته ورور چې کوم دی په دغه کې په دولت کې به کار کوي، وروره بس د ټول افغانستان نه تېر ناست خو چې دغه ورور په دولت کې کار کوي. دې ته نه ګوري چې افغانستان ته به دا اوس په افغانستان کې څه روان دي. دا تاسو به وګورئ چې څه روان دي مخکې. دا څه کېږي؟ بیا خبره اوږده شوه چې زه به اوس دغه راغواړم، اشرف غني وایي لویه جرګه به راغواړم او د هغې نه به زه منظوري اخلم او ما کې زما سره دغه نشته، اختیار نشته. نو تاسو سره دا اختیار په کال 2014 کې و چې ولس دغه درکړه، اختیار درکړه، اوټونه یې درکړل او تاسو دوسرې دولت جوړ کړو. تاسو له ولس د اختیار درکړی او چې اوس دې بیا دوسرې دولت جوړ کړه نو تا دا اختیار ولس درکړل. هغه ټایم کې اوټونه راواغېشل د ولس په دې مخ ته وروغورځول او اوس دې اوټونه راواغېشل د ولس په دې مخ ته وروغورځول او دا ولس درته وایي زرګالن شئ. دغه شانتې تاسو هم ښه یو، دغه شانتې مونږ هم ښه یو. مونږ خدای پاک بدبخته پیدا کړو، مونږ د خدای پاک په دغه باندې عمل نه کوو. مونږ نه ګورو هغه خبرو ته چې کومې خبرې پکار ده چې مونږ یو کړي. ته سوچ وکړه چې مرکزي اسیا کې کله ازاده شوه 1.5 میلیونه خلک یو د ټولو مرکزي اسیا د هېوادونو. مونږ 8 میلیونه خلک یو په سره پښتانه چې دا نورونه راسي او ځای شي 100 میلیونه. خو موږ د پښتنو یو دولت، یو حکومت، یو دولت، یو وطن نه لرو.
یا بدبختو ځکه نه لرو چې موږ په داسې بې غیرتو خلکو پسې روان یو چې دوی په خپل د هر څه نه تېر ناست دا بې غیرته خلک دوی په حیا نه پوهېږي دوی په پښتو نه پوهېږي دوی په غیرت نه پوهېږي دوی په ایمان نه پوهېږي دوی په وطن نه پوهېږي دوی د خپل په وطن او د خپل وطنوالو په ناموس نه پوهېږي نو چې داسې خلک زموږ مشران نو موږ به چېرته موږ به ازاد شو یا به موږ ترقي وکړو نشو کولی راپاسې بدبختو راپاسې ګورې بله لار پاتې نه ده والله چې دا خلک به درنه جامې وباسي ګورې دا پاکستان د فوج مشر چې د اسلام آباد کې او دغه ته ځي وزیر اعظم ته په لاس کې ډنډه نیولي او داسې په لاس وخي چې اخوا څه خبرې وکړو دا در باسم او چې هر ته راشي هم به جنډې په لاس کې نیولي داسې کوي افغانستان دغه شانتې پاکستان غواړي چې هغوی ته ناست دي چې هغوی ته ناست دي او که هغوی ته کې نه ناست زه خو تاسو ته یو خبره کوم مطلب دا چې د افغانستان د بدبختۍ یو بل اتاپ شروع شو او که چېرې د ډیورنډ په سر باندې معامله شوي او یا پې وشي نو دا د افغانستان د بدبختو بیا یو بل حل دی ځکه چې بیا به زه خو 115 کاله کې واحد مشال ټکر را پیدا شو چې زما په کوزه پښتونخوا کې چې زما د پلار نیکه وطن د عباسین نه واخله د رامو پر لوی افغانستان دی داسې بیا چېرته یو 200 یا 600 کاله پس یو بل کس را پیدا شي یو بل مشال به را پیدا شي چې زما د پلار نیکه وطن د عباسین تر رامو نو دا جګړه به در هغې پورې وي چې تر څو پورې موږ به پاکستان پسې را پاسېدلي نه یو او خپله ځمکه به د عباسین پورې اخیستلي ګوره دا جګړه د هغې پورې ختمېدو وړه نه ده دا یاد ساتئ ګورئ چې دا جګړه د هغه وخته پورې د خلاصېدو نه ده چې تر څو پورې موږ پرې پاکستان د پاکستان باندې نه ورغلی احمدشاه بابا سره څونه فوج و چې هغه په دلي ته روان شو څونه و ورسره او د هغه په مقابله کې مرهټ څونه و نو خبره دا ده چې راپاسې ګوره زه بار دا خبره کوم چې راپاسې ګوره بله لار پاتې نه ده او اول د دا په هر کې چې کوم پنجابي د دې پسې راپاسې دا دوی د پنجابیانو پسې اول راپاسې دوی د دې ځای نه وباسئ او دا کوم د پنجابي نه چې راګر چاپېره کوم ټامیان را چاپېر شي دوی باسي په اولني جاز کې به دې ځان له ټکټ بک کړي دا هم درته وایم ګورئ او موږ غریب ولس به همدغه خپل وطن کې سره دوی چې دا په اصلي معنی کې دا زموږ وطن دی دا د دې خلکو وطن نه دی دا حمزه خان لیکي چې د انګریز ایالت پاکستان په وړاندې جهاد پکار دی بالکل د خپل وطن د خپل ځمکې لپاره جنګېدل دا جهاد دی ګوره زه یو خبره کوم رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم هغه د مکې معظمې نه وشړل شو نو هغه یو وخت کې چې روانو نو یو وړوکی غونډه کې غرګې غونډه کې راغی نو هغه په هغې باندې ودرېد او د دغه ته لاس ونیو مکې ته چې مکې تا سره زما ډېره مینه ده ته زما ډېره خوښه خو ما دلته څوک نه پرېږدي دلته ما اوسېدو ته هېڅوک نه پرېږدي نو زه به تا له خامخا راځم خو چې لاړ او په مدینه منوره کې یو وړوکی دولت جوړ کړ وړوکی حکومت یې جوړ کړ نو مکه زموږ رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې راغی او مکه یې فتح کړه ګورئ مونږ ته هغوی دا مثالونه پرېښي دي زموږ ځمکه اشغال شوې ده د عباسین نه واخله تر دغه پورې ډیورنډ پورې زموږ ځمکه اشغال ده په کار ده چې موږ راپاسو دا ګوره سنت دی دا ګوره جهاد دی د خپل حق لپاره د خپل وطن لپاره د خپل ولس لپاره جنګېدل ګوره جهاد دی او دغه وجه وه چې ګوره زه دا خبره ما مخکې کړې اوس هم کوم چې هغه هر څوک دی هغه طالب دی او که هغه هر یو کس دی که هغه بلې پاټۍ والا دی او که هغه بلې پاټۍ والا دی که هغه دولت دی که هغه دولت خلک چې کوم سړی د لوی افغانستان خبره کوي هغه زما د سر تاج دی زما رور دی هغوی د مخکې زه به ورپسې خو ګوره د لوی افغانستان د خبرې نه یو بسریم نه وړم دا زما د ژوند یو ارمان دی چې لوی افغانستان به جوړېږي انشاءالله او ګوره زه راته دا وایم چې دا به جوړېږي دا د چا د پلار وطن نه دی دا زما او ستاسو وطن دی دا به جوړېږي دا په دې نه کېږي یو په شعرونو ګوره ما ته به بلکل شعرونه نه لیکئ ما ته به شعارونه نه لیکئ ګوره دا ټولې دوکې دي په دوکو به نور نه غولي ګوره ټوپک لاس کړه ټوپک ته زه ګوره همیشه یوه خبره کوم چې زه کومه ګوره ویل کېږي چې هر یو کار خبره ته کې او هر کار ته شروع کې مخکې پې سوچ وکړه
دا غي نه پس هغه کار چې شروع کې بیا په سوچ نه کې ما سلويخ کړه د لپاره مبارزه کړې ده او لس کال په دې سوشل میډیا باندې د خپل لرو پر ټول افغان ولس خبر کړی چې څه پکار دي او ما فیصله کړې ده چې دا پاکستان سره د جنگ نه علاوه بل لار پاتې نه ده اوس که دا ټول دنیا بل طرف شي هم به زه پاکستان سره جنگ کوم یا به مال د عباسینو پر خپل ځمکه راکړي ګینه دا بغیر د دې خبره نه کیږي او دې کې زما سره د ټولو نه زیاته خبره د افغانستان ولس دی که ما سره د افغانستان ولس راپاسې مسله حل ده ځکه چې د افغانستان ولس اول د ارد پنجابي پسې راپاسي او بیا به که خیر دغلته خبره خلاصو د دغه پنجابي سره ګوره زه تاسو ته یو بل تاریخي خبر کول غواړم هر کله چې د مجاهدین په پیښور کې ناستو د و پاټې نو دوی دپاره د آیسای یو دغه جوړ کړو یو بیرو چې هغې ته به افغان بیرو وي او د هغې مشر برګیډر یوسف و نو هغه یو کتاب لیکلی افغانستان د بیر ټریپ هغه وایي چې موږ پروګرام د مجاهدینو سره جوړ کړ چې موږ به د ازبکستان او د افغانستان په منځ کې چې دا کوم پول دی پول دوستي دا بروانه وي بس خبره مو کړله وایي دې منځ کې مجاهدینو لاړو په هغې باندې ښه کار وکړو بیا مجاهدین راغلل چې بس موږ پروګرام جوړ کړ او دغه به پول بروانه و نو بیا هغه په خپل کتاب کې لیکي چې ما د آیسای مشر عبدالرحمن ته دا خبره وکړه نو هغه چې ورته زه دغه نه تاسو کوم د ضیاء الحق نه ضیاء الحق ورته وی چې ګوره خبردار دا کارونه کې ګینه بیا به دا ټک په روان کې ګوره ورته چې هغه ته پته ولګل چې سوارته دې دا ټک په روانول چې نه پروژه ختمه کړه کدی پاکستان ته پته و چې دا کسان ما پس راځي او دا خبره جنگ ته ځي تا به کتل چې دې څه کوي دوی به د لاهور هم درکاو خو راوله زموږ نه بغیرته خلک په دولت کې ناستي او د خپل کرسي لپاره د خپل هر څه نه تیر ناستي دی په کومه طریقو باندې په دولت کې دننه دغه اخلي تاسو ته پته نه ده حبیب الله خبر احمد زي خبرې کوي چې دی په کومه طریقو باندې ارته نه نوزي او دا کوم کارونه هلته کېږي د څه لپاره نو چې د یو ملک دولت کې ته دنده په خپل عزت باندې اخلي هغه ملک نه به ته څه ته به وکړي چې هغه به خپل ځمکه دغه نه عباسي نه پورې وګټي راپاسې بدبختو راپاسې اول د ارګ پنجابیانو پسې راپاسې دا ټول د لوی افغانستان دشمنان دي دا ټول د پښتنو دشمنان دي ګوره زه دا یو خبر کوم دغلته څه کم ناست دي ګینه د دوی سره نوښتونه وګوره دا څوک دي دا دشمنان دي دا د افغان ولس او خاص کر د پښتنو دشمنان دي دا د لوی افغانستان دشمنان دي کوم موږ دې د ارګ پنجابیانو ځان خلاص نکړ موږ مخکې نشو تللی دا سکندر ممن ملاخي لیکي چې د خبرونه سنوجو عملی کار کول پکار دي او ګرانه بالکل خبره ټیک ده زه خو د عملی کار لپاره درلم خو چې زه روشل سم نو تاسو ماستر سره دغه نه کتلې چې زه روشل سم پکار تاسو په ما لګنان کړی کنه چې تاسو ولې شول ځکه چې ګناه مې کړې و دا کړې و چې ما د عباسینه تر دمو پورې د لوی افغانستان د جوړېدو ته عملی شکل ورکړ دا یو کس ولی خان انقلاب بکله راولي چې راپاسې انقلاب برازي په خپل انقلاب نه راځي که تاسو چې انقلاب مرسيډیز کې راځي او افغانستان ته بدر نه راځي ما انقلاب په خپل نه راځي خبرولو دا یو کس ته غلي کې چې زمون ځوانان له پنجاب سره جهاد ته تیار دي خو پنجابیان دوه قسم دي یا دننه دي په افغانستان بل بهر دي اول خو د دننه پنجابیانو نظام خلاص کړي نو بیا به مخکې ځو ګوره زما د ایمان چې د افغانستان ولس دا غواړي او دوی سره یاره وه ځکه دوی کندهار ته پرېنښودم دوی سره دا یاره وه چې ده سره ولس راپاسي دا د ده چې کوم شعار دی د سره د دوی مشرانو خپل جندونه لاسه ورکړي دي دا دې چې کومه خبره کوي نو ده سره ولس راپاسي ځکه ما پسې د پاکستان نه سړی راولېږلی شو چې د افغانستان دولت ته ووایي چې دی وشړي خبره دا وه درته ګوره بیا دا خبره کوم چې اول راځي چې د ارګ د پنجابي نه ځان خلاص کړو د پنجابي نه د ارګ د پنجابیانو نه ځان خلاص کړو او بیا به مخکې ځو ګینې خبره حل کېږي نه او بس دغه وینې او دغه په ټول افغانستان کې بهیږي هره ورځ دا بریالي غوري لیکي چې د تورې پورته کولو څخه پرته بل هیڅ چاره نشته ما خو درته وویل چې د دونه تعلیم سره د دې دونه دنیا د کتلو سره په دې مهذب ملکونو کې پاتې کېدو سره بله لار نه وه ګینه ما به بله ګوره ما د دې درې لارې ساتلې یوه ده
چې یو قانوني لار وه یو سیاسي لار او بل دا و چې کزه په ما من چې سیاسي او قانوني لارې باندې کړه په ټوپک تلاس کوم په ما غلارې باندې شوې هغه دولار دغه یو لار ماته پته نه هغه ته پرې خو د نه دې ته پرې خو د نه دې ته پرې خو ځکه چې ما سره د قانوني لارو لپاره هغه کاغذات موجود دي چې هغه د چاپلاس رات نشته او هغه کاغذات باندې بدر پاکستان په انټرنیشنل کورټ اف جسټس کې بین المللي محکمه کې جامع واسه خو دا هغه ځنه شکل هغه ویل زه ټول ما په کال 2012 کې زه ټول ما هیک ته انټرنیشنل کورټ اف جسټس په نیدرلند کې او هغه ماته چې دا کار ته نشي کولای بعد د افغانستان دولت کوي او د افغانستان خو دولت خو دغه دی چې باجو سره ډنډي داسې ورته کوي ورنځي چې سم شګینه د ډنډي ته وګوره دا محمود داود لیکي چې مخامخ را باندې مره د طوفان یم طاقتونه یې مات کړي دي افغان یم بس په دغه باندې گزار کوي دا ولی خان لیکي چې سیاسي لاره باندې انقلاب پکار دی او کده بلې ګوره ګران زه تاسو ته خبر کولم د افغانستان د سیاست نه ګپ جوړ شوی دی هغه دیموکراسي کومه دیموکراسي په افغانستان کې نشته هغه کسي ختم دي اول دا چې احمد شاه بابا لوی افغانستان په سیاست باندې نو جوړ کړی په توره جوړ کړو را پاسې مونږ دغه نه کوو زمونږ د چا سره دښمنۍ نشته مونږ خپل وطن باندې ورځو مونږ خپل وطن ګټو چې خپل وطن وګټو زمونږ د چا سره دښمنۍ نشته نو خبره ته زه دا کوم چې کته د افغانستان سیاست ته ګوري نو آیا په افغانستان کې داسې څوک شته ګوره دا خو د افغانستان سیاسون دي چې د لاهور د ورته یو جنې ان جی او ورته خبر وکړ چې راشي ټیکټونه د لمونږ خلکو تاسو دلته راشي و په زو سیاسون لاړ په دا کې لاهور ته او د پاکستان ملي صورت لاسمنامه ودرولو دا زموږ سیاسون دي اوس هم ټول په ارکیناست دا سیاسون بیا ټول راوځي هم د اومه ګروپ چې کوم مخکې خو کله د امنیت مشر کې کله وزیر خارجه کې کله د دې ټولو لاسونه هم په فساد کې ککړ دي هم په وینو ککړ دي هم په دغه کې ککړ دي د ډیورن په معاملې کې ککړ دي دوی په هر څه کې ککړ دي خو بیا دا ټول په دې وجه په ارکیناس چې د دې ټولو یو ګروپ دی دا عبد الله ګل لیکي چې د منظور په باره کې سووي ګوره ما په دې باندې ډېر خبرې کړې دي خبره داسې ده چې د دوی د تحریک شروع شو دا محسود تحفظ مومنت باندې شروع شو ځکه چې محسود سره ډېر ظلم شو نقیب سره نو چې دا کسان را پاسې د نومې مرسته کړې ده دا رونو کې سما غش د نور مو سره کوم کنه کړې دي ځکه چې مې په دې زوم په دې قبایل رونو باندې ډېر ظلم شوی او موږ دې مرسته کوو خو ډېر ځله پوه شم چې دا پروژه ده زه ګوره ډېر زر په نتیجه ورسېدم چې ما یو څه مستقل ویډیو وکړ چې بس دوی د کله خبره شروع کړه چې موږ د پاکستان د قانون د لاندې د پښتنو حق غواړو نو دا خبره په 28 د اکتوبر کال 1955 کې په لاهور کې د جسټس شبیر احمد په عدالت کې صمد خان اچوزیم کړی و چې موږ د پاکستان د قانون د لاندې د پښتنو حق غواړو او دا لر او بر او یو افغان دا خبره د باچا خان یو کورنه روته ده او اته کال راته باچا خان سټو په دې باندې د عدم تشدد په دا نظریه باندې را پسر کړ خو دې هیڅ نتیجه ورنکړه اوس پی ټی ایم وسوي دوم د باچا خان ټوپه پسر کړ عدم تشدد او هم د باچا خان د صمد خان ټوپه پسر کړ د پاکستان د قانون لاندې پښتنو حق د پاکستان قانون سری د پاکستان قانون دا چې ډورلند بین المللي سرحد دی نو بیا نو په دې وجه دغه کعبه چې کومه ده هغه اسلام آباد او زما کعبه چې کومه ده هغه کابل دی په دې وجه دوی زما خبر نه جوړیږي ځکه چې زه په داسې کور کې زیږیدلم چې سر کار مې د باچا خان د فیملی سره صرف په دې باندې تیر شي چې لر او بر یو افغان زه نور په دې دوکه باندې مخ پړاو دي باندې ځکه ما چې هواله او را پاسېدم چې به دا ټول دروغ دي دا ټول ګپ لګي احمد شاه بابا چې باچا شو په اکتوبر کال 1930 کې نو په جنوري کې په کال 1938 دوه میاشتې پس په دغه کې ناستو په لاهور کې ناستو هغه د لپاره لس کال او 15 کال او 40 کال د مبارزې ضرورت نو او بیا په کوزه د کوزه پښتونخوا جمعه خان خوشکی د اولنې ګورن اورټاکه د لاهور نو خبره داسې ده چې سما زه بیا خبره کوم هر یو کس چې کاغه لر کې د کبر کې
چې هغه د عباسي نه تر دوم پر د لوی افغانستان خبره کوي، زه بیا وایم چې زما د سر تاج دی. خو که د دې نه معمول هم اخوا دېخوا کېږي، والله که پلار به یې که پرېږدم جامې به ترې وباسم، ځکه چې دا زما په وطن زما په سر باندې لوبې کېږي، دا زما د ولس په سر باندې لوبې کېږي، دا د زما د ځمکې په سر باندې لوبې کېږي. والله که یو ورځ په ارام باندې پرېږدم. او منظور په خپله ویلي دي، تاسو کتلې ده، خو تاسو سترګې پټوي افغانان. هغه په خپله وایي چې د لارو پر یو افغان زما دا مطلب نه چې یو افغانستان، او موږ به دا ناره بالکل دلته نه وخو. موږ د پاکستان د قانون د لاندې مخکې خبره کوو، اوس هم دا خبره کوو. او د افغانستان پښتنې ځان له راپاسي خپل، که د هغوی څوک هلته حق تلفي کوي او د هغوی سره څوک ظلم کوي، ځان له دې راپاسي. زموږ د هغوی سره هېڅ کار نشته. دا منظور په خپله دغه کې نه دي ویلي ویډیو کې، تاسو ټولو کتلي دي. بل یو ډېره عجیبه د پی ټي ایم یو کس یو ډېره عجیبه خبره هم دې مخ ورځ کوي کړه، چېرې منظور کله نه دي ویلي چې زه د لوی افغانستان خبره کوم. دوی ولې د منظور په زور د منظور په کوله پسې لګېدلي چې منظور وایي، هغه کله نه دي ویلي چې زه د لوی افغانستان غواړم. وایي هغه دا خبره کړې، وایي ما ته دې څوک وایي چې هغه دا خبره کړې چې موږ لوی. خو باچا خان او صبر خان په کومه پسرخان کې لوی افغانستان نه غوښته، او د افغانستان باچایانو په افغانستان کې لوی افغانستان نه غوښته. نو ځکه د دوی یو بل سره ډېرې ښې اړیکې وي. اوس د افغانستان موجوده دولت دویم لوی افغانستان نه غواړي او پی ټي ایم نه غواړي، نو د دوی په خپل یو بل سره ډېرې اړیکې دي. او چې زه په ډاګه باندې وایم چې زما پلار د وطن لوی افغانستان د عباسي نه تر راوي پورې دی، نو ما د وطن نه شولي، او تاسو ورته زر کلن شي. دا خبره ده. نو هغه وایي نه راسره، او تاسو یې نه ته وایي. تاسو له پاکستان نه کم نه یې. سر ډاکټر محمد اقبال هغه یو خپل دوست تامسن ته لیکلي و چې هغه ورته لیکلو چې یاره تا له پاکستان خبره د جدا مملکت خبره هغه نه، د پاکستان خبره ما نه ده کړې. وایي دا د غلو ټوکرا زما په سر باندې نه مږدی. وایي دا خو د چودري رحمت الله په یونیورسټۍ کې یو کس په لندن کې، او هغه دا خبره کړې. ګوره ما وایي دا ویلي دي چې د مسلمانانو یو صوبه جوړه شي، نو په هندوستان کې به هم انګریزانو ته اسانتیا وي، او په لندن کې به د انګریزانو ته د هغوی د کنټرول کولو لپاره اسانتیا وي. نو هغه سره خو یوازې د دې مسلمانانو د قابو کولو لپاره په هندوستان کې د مسلمان دغه غم نه د انګریزانو، هغه سره په لندن کې د انګریزانو چې تاسو او پاکستان ورته څه چې نه تا خوب لیدلی، او په ډاګ وایي چې ما خوب نه دی لیدلی، او دوی ورته نه تا خوب لیدلی چې د پاکستان خوب ته لیدلی، او دا ډغر ورته وایي چې نه تا لیدلی، هغه ما نه دی لیدلی، دوی نه تا لیدلی. تاسو مخکې شان خلک یې چې هغه په ډاګه وایي چې زه نه غواړم، او تاسو ورپسې نښتې. د پی ټي ایم یو کس لیکي چې ټکر صاحب به کله ویلي چې زه لوی افغانستان غواړم. دوی خو دغه پسې افغانان نښتي دي. او زه تاسو ته یو خبره کوم، ما ته بل ورځ څه کسانو فوټوګراف درولېږل، ته به ډېر زر په خپل فیسبوک باندې واچو چې دلته لګیا دي د دغه سره ناست دي، د اشرف غني سره ناست دي، دواړه علي وزیر مو سره ناست دي، محسن داوړ سره ناست دي، او په اسلام آباد کې دغه سره ناست دي، عمران خان سره ستاسو لپاره تخ شان کسان خري. زه په واشنګټن کې محسن داوړ د پاکستان په پیسو باندې راغلی و دغه ته واشنګټن ته. نو چې ورته ویل چې لکه ډېره خبره ده مشال ټکرم دلته دې ملاقات وکړي. وایي نه هغه سره زه ملاقات نشم کولی. ولې؟ وایي هغه پاکستان درانه یو موږ یې جوړوو، وایي هغه خدمه یو موږ یې مضبوطوو. تاسو ما ته ووایئ چې دوی ته راشم، دواړه د پاکستان په پارلمان کې ناست دي، دواړه هلته ناست دي. اوس هغه هم په پارلمان کې ناست دي او پنجابي په پارلمان کې ناست دي، ما لپاره او دواړو د پاکستان د وفادارۍ قسمونه پورته کړي. ما ته په هغه کې په دې کې څه فرق پاتې شو؟ ما ته هېڅ فرق نشته. دوی د پاکستان د وفادارۍ قسمونه پورته کړي. نو اوس خو تاسو یې بس دغه ورپسې ورځئ ورپسې بوګاري وخی. ښه وطنوالو، پاک الله خوشحاله لره، او بیا به کله نه کله زه تاسو ته په لایو ویډیو باندې راځم. اوس مو په لوی الله سپارم. تل دې وي پښتو، تل دې وي پښتونولي، تل دې وي د عباسي نه تر دامو پورې زموږ د پلار نیکه ګران خوږ او د زړه سر وطن لوی افغانستان.